پښتنو آیا تاسو خبر یې چې د تعلیم یونیفارم او تربیت په نوم باندې ستاسو نه ستاسو ژبه جامه او کلتور اغوستل کیږي؟ آیا تاسو خبر یې چې د نړۍ په ټولو ترقی یافته قامونو او ترقی پذیر قامونو ملکونو کې چې دی په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه لازم ده او دا د هغې د پرمختګ یو راز هم دی. نو پښتنو خویندو غور وکړئ چې تاسو ته ستاسو په خاوره په پردۍ ژبه کې دا زده کړه ولې درکړې کېږي؟ ستاسو ته د انګریز په جامه کې زده کړه ولې لازم کېږي؟ آیا څوک ویلی شي چې په دې کمیس پرتوګ کې زده کړه ولې نشي کېدی؟ د یونیفارم په تور باندې کمیس پرتوګ ولې نشي استعمالی دی؟ آیا دا ستاسو په خاوره ستاسو د جامې هغه توهین نه دی؟ تاسو په خپله غور وکئ چې تاسو نه ستاسو ژبه لاړه، ستاسو جامه لاړه، ستاسو کلتور لاړو، نو تاسو بیل کوم په څه پاتې شوئ؟ یاد ساتئ ژبه جامه کلتور د یو قوم بیل پیژنګلو دا بیل حیثیت دی او خپل حیثیت په خپل حیثیت کلک ودرېږئ. یاد ساتئ دا ستاسو حق هم دی او دا ستاسو د پرمختګ راز هم دی د یو قوم په شکل کې. الله مو ښاد او آباد لره.